کیسه د پولیس افیسر کوم چې غلط فیصلې په وجه باندې سټیم لپاره د پولیس نه بهر کړی دی دا غي پړه کې یو خبره ده خو فعلا دا خبره چاته نه کوي او اوس دا پندیو په کال سنټر کې کار شروع کړی وي د یو جنی کال راځي او دا کال نه پس د ټول ژوندۍ بدل شي د سړی نوم جووي کم چې په 991 باندې یعنی ایمرجنسي کال سنټر کې کار کوي د شپې په وخت جو یې ځکه سسپند کړی وو چې ډیوټي په ټیم باندې دینه یو غټه غلطي شوې وه او غینه پس په دې باندې یو کیس هم روان دی او هغه غواړي چې زر تر زر دغه کیس نه د ازادي ملو شي او سبا د دې اخري پیشي دا کداغه پیشي دی وګټل نو دا به واپس پولیس فورس ته لاړ شي د جو خزي هم دا پرې غوستي وي دغه غلطي فیصله په وجه باندې د دې یو وړ لور هم وي کوم چې د دې خزي خپل ځان سره بوتلی وي او د دې خزه د سره لور ملاقات هم نکوي اوس له جو په ژوندۍ کې ډېر مشکلات روان وي دغه جنې بار بار چوتا ټلیفونونه کوي خو جو دغه ټلیفونونه نه چتوي او هغه نه غواړي چې خپل دا غم چا سره شیر کړي جو به خپل خزې ته کال ملاوي چې لور سره خبرې وکړي خو هغه خزه د دې کال اوچت نه کی او نه غواړي چې لور سره خبرې وکړي جو واپس په خپل کار باندې لګیا شي او به جو ته یو جنې ټلیفون کوي چې لاغې نوم امیلی وي دا وځه په عجیبه طریقې باندې خبرې کوي او د سیمه معلومیږي چې دا خزه جو مور وي پهلا خدا دې معنی سو غوږ ونګري خو به دا خبره نظر انداز کی ولې زونه دې دا دغه رنگي خزي ټلیفونونه کوي او اکثر خلک فیک کولونه هم کوي او خپل ټیم پاس کولو لپاره 911 تا کوي خو جو یو شی نوټس کی چې دا خزه خبرو اندازې ساجيبوي او دا ښکاریږي چې ډېر جته خفله جو دغه خزین د پوسو کی چې تاسو چا افوا کړی نه او د سې ظاهري چې شاته نه غته سو غواز ورکی او د هغه سړی نو د هغه خزه او وکی جو دا غزي ته وی چې زبتانه تاسو کومه ته ماته صرف په ها یا پنا کې جوابونه راکوا جو دا خزنه ډیر زیات سوالونه تاسو وکي او هغه دغه رنګي معلومه شي چې دا بل چانه بلکې خپل سړی اغوا کړي دا جو دا خزي نمبر هم ځان سره سیف کی او به هغه لوکیشن ټریس کولو کوشش کوي او دې ته پته ولګي چې دغه سړی دا خزه ځان سره د یوینه بهر ته ځان سره روانه کړي دا جو دا هغه خزي کال په هولډ باندې وادي او به په هغه ځکه چې کوم پولیس موجود دی هغه په کال باندې ځان سره واخلي په دغه دوران کې د خپل خزه هم ټلیفون کوي خدا ټلیفون اوچت نه کی اول چې تا غواړي چې په هر حال باندې دغه خزي مدد وکړي او دا هغه ریسکیو کړي بیا جو دا هغه خزي نه ډیر ځات تاسو کوشش کوي خو دې پیرا هغه کډنیپر ته پته ولګي چې جو چا سره خبرې کوي ول چې هغه کډنیپر ته پته ولګي چې دا خزه خپل ځوی سره بلکې بل چا سره خبرې کوي جو دا خزه ته وی چې بیا که تا ټلیفون وکړو نو ته په 991 باندې ټلیفون وکاو ته هغه ته و چې جو سره خبرې کول غواړم چې به خپل کیسه بل سړی ته شروع نه ونه کی او دا دوران کې هغه خزه دا ټلیفون کال کړ کی جو خپل کار دلته کې مکمل کړی وی خو اوس هم جو ډېر زیات پریشان وی چې هغه دې خزه مدد وکړي جو یې ځل بیا پولیس سره رابطه وکړي او هغه ته وی چې په هیوی باندې یو گاډي روان دي چې سپین دي خو پولیس چې ګل دغه وینونه چې نو هغه غلط وی او امیلی خزه په دغه گاډي کې نیوی ظاهره خبره ده چې په دغه ایوی کې خو نور هم سپین گاډي روان وي کدی غواړي چې امیلی را پیدا کړي نو دې ته وکړي چې د گاډي نمبر دی را پیدا کړي جو ډېر زیات خفه شي او غواړي چې دې خزه مدد وکړي حالانکه د جو نمبر دې ته راغلی وي او دا لاغه خزه ټول ریکارډ ځان ته سره وکاغلي هم شي جو له امیلی کور د ټلیفون هم وکي په دغه دوران کې شپږ کالو وړه ماشومه چې هغه د ټلیفون وچت کی جو به دا ماشومې سره خبرو کوشش کوي دا ماشوم ته وایي چې په کور کې زما ور کوټې زما پلار راغلی وو کوم چې زما مور ځان سره بهر ته بوتلا جو دغه ماشومې نه د پلار نوم تاسو کوي هغه ته اندریو وي او هغه ته چې هغه د موبایل نمبر هم راکا چې دغه ماشومې وته ورکی دغه نمبر نه پستا به هغه د گاډي نمبر هم جو روکاږي او د ته پته هم ولګي چې دغه سره پیر هم په ډیرو وارداتو کې ملوث دی دغه ماشومان په کور کې یوازې وي نو جو ته هم د دې باره کې فکر ورشي او بیا هغه ماشوم ته وایي چې بچی ته پریشان کېږي ما ډېر زر څوک تاسو پورته د لګم او غیبت سره کینی او څنګه چې موبایل باندې کینو جو هغه پولیسو ته د هایوی باره کې او دغه گاډي باره کې هغه نمبر هم وته ورکی جو پولیس هم ټلیفون کوي چې دوه ماشومان په کور کې یوازې دی او غیر لپاره هم تاسو کوړه ولېږي خدای ټول ریسکیو ټیمونه په یوځای کې بيزي وي ولې چې په یوځای کې ډېر زیات ور لګیدلی وي او ټول خلک خپل ګورونه تلی وي او ټول ټیمونه الته کې مصروف وي چې ورمړ په دغه دوران کې نور خلکو هم ایمرجنسي کالونه کوي او جو نو چتای چې د غفون باندې خبرې وکي هغه ډېر زیات پریشانی ونه پوهیږي چې اخر هغه څه شی وکي تر پاسې یو بلې کمرې ته ځي او هغه ځنه د خپل پولیس والا مرګ د ټلیفون کوي او ته چې زه غواړم چې یو ټیم جوړ کړي
او ته له ایمیلی کور ته لاړ شي او د کې له هغوی مدد هم وکړي ولې چې په دغه کور کې ماشومان یوازې دي او یو بل ټیم جوړ کا چې له ایمیلی کور ته لاړ شه ولې چې له هغې خاوند او هغې هلته کې تللی دي هغه پولیس ورته وویل چې موږ دغه شانتي نشو کولی دا غیر قانوني کار دی او ستا الریډي په عدالت کې سبا پیشي ده او که ته په دغه غړنګي کارونو کې ګیر شوې نو ته به ډېر غټ په مصیبت کې مبتلا شي جو ورته وویل چې 10 منټه پس زما شفت ختمېږي او زه دلته نه راوتلو والا یم او خپل کور ته به ځم او دغه خبرې کولو نه پس د خپل موبایل بند کړي جو ایمیلی ته موبایل ملو کې خو هغې موبایل هم بند وي هغې نه پس دا بیا خپلې ښځې ته ټلیفون وکړي د دې ښځه ورته وویل چې د شپې 2 بجې دي او تا له نه دي پکار چې ما له شپې په 2 بجې مانې ته ټلیفون وکړي او ما تانګه کړي جو ډېر زیات پریشانه وي او د ایمیلی باره کې پریشانه وي دا بیا د خپل موبایل یعنې د پرسن نمبر ته اندرو ته ټلیفون وکړي او هغې نه تپوس وکړي چې ایمیلی چېرته کې ده هغه ورته وویل چې ما له خو څه پته نشته جو ورته وویل چې ما له پته ده چې ته په خپل ګاډي کې د یوې په لارې باندې خپله ښځه دي ګاډي کې ایښولې ده او چېرته کې دي روانه کړې هم ده هنري چې دا خبره واوري هغه بند کړي جو یو ځل بیا خپل موبایل نه هغې ته ټلیفون میلاووي خو هغه بیا ټلیفون نه اوچتوي جو بیا خپل بل ملګري ته ټلیفون کوي کوم چې سبا کوټ کې د دې باره کې دروغو بیان به ورکوي او هغه جو ته وایي که زما باره کې چا ته پته ولګېده نو زما نوکرۍ خطره هم شته جو ته وایي چې داسې سبا هم نه کېږي ته پریشانه کېږه ما هغې نه پس دا ورته له ایمیلی باره کې ټوله کیسه وکړي چې څنګه یو ښځه ته او هغه په مشکل کې مبتلا ده او زه غواړم چې ته له ایمیلی کور ته لاړ شي هلته کې ته معلومات واخلي او ما ته هر یو شی ته ووایې په دغه دوران کې یو پولیس راشي او جو ته وایي چې تا لپاره چا ټلیفون کړی دی او هغه وړه ماشومه ده جو ته پته ولګي چې دا ایمیلی لور ده په منډه راشي او خبرې وکړي هغه ماشوم ته وایي چې له کور بهر ته څوک راغلي دي او ما ته له کور دروازه وښیي جو ورته وایي چې بچي هغه ما پولیس رالیږلي دي ته دغه دروازه کلو کړه او هغې بس مدد وکړي ماشومه چې کله دروازه کلو کړي نو پولیس دننه راننوځي او پولیس جو ته وایي چې دغه ماشومې په کپړو باندې وینه لګېدلې ده خو دغه وینه دغه ماشومې نه ده بلکې د دې د ورکوټي رور ده چې هغه ماشوم ډېر زیات ورکوټی و خو په چاقو غوزار به چا کړی دی اوس هغه ماشوم مړ شوی دی دغه ماشوم یې وختي جو ته ویلي و چې زما ورور وده دی اصل کې هغه وده نه و بلکې هغه مړ شوی و او دې داسې معلوموله چې هغه وده دی جو چې کله دغه خبره واوري ډېر زیات غوسه شوی یو ځل بیا ایمیلی ته ټلیفون وکړي خو دې پیره ایمیلی ټلیفون چت کړي او هغه ورته تپوس وکړي چې ستا خاوند اندرو دې ټایم کې څه شی کوي ایمیلی ورته وایي چې زما خاوند ګاډي چلوي او زه هغې سره خوا کې په سیټ باندې ناسته یم جو هغې نه تپوس وکړي چې ستا خاوند سیټ بیلټ اچولی دی او که نه هغه ورته وایي چې نه هغې خو نه دی اچولی جو هغې ته وایي چې ښاپېره ته خپل سیټ بیلټ وتړه او ته وایي چې هینډ بریک راکاږه په دغه هینډ بریک سره دغه ګاډی ونه ډي بلکې اندرو ته نور هم غوسه ورشي او هغه راپاڅېږي او دغه ښځه د ګاډي په سیټ باندې شاته وتړي یو ځل بیا هغه جینۍ ته ټلیفون وکړي او جو دې نه تپوس وکړي چې ستا خوا کې څه دروند غوندې کې شی پروت دی هغه جینۍ ورته وایي او چې یوه غټه هغه ته راسره پرته ده او ته وایي چې څنګه هغه ستا نږدې راشي نو دغه کاڼې راواله او هغه په سر باندې ووهه ولې چې هغه د دې خبرې لایق دی دا ښځه ورته چې زه نه پوهېږم چې زما خاوند ولې په دومره غوسې باندې دی ما خو خپل زوی سره لوبې کولې او دا غوسه شوی ایمیلی ورته وایي چې زه په هایوې باندې له پاس یو پل باندې ولاړه یم او زما په جامو باندې وینه ده تا ته پته شته چې دا وینه د څه شي ده په دغه خبره باندې جو دې ته جواب ورنه کړي په خبرو کې ایمیلی ته یاده شي چې دغه وینه خو زما د زوی ده او هغه ورته وایي چې ما خپل زوی مړ کړو او ته وایي چې دغه خبرې ما ته افسوس دی اوس زه نه غواړم چې نور زندګي تېره کړم او اوس زه د پل نه ټوپ کوم جو ورته وایي چې دغه رنګې حرکت ونه کړي اوس هم څه خلک شته چې هغه تا سره ډېرې زیاته مینه لري او جو ورته وایي چې دا ټوله غلطي زما په خپله ده او په دغه دوران کې د دې په سترګو کې وخت کې راشي او په دغه دوران کې دا یو بل ټیم هم د ایمیلی خواته ولېږي خو په دغه دوران کې یعنې دومره ټایم کې به دا ایمیلی سره خبرې کوي او هغه به بیزي ساتي خو په دغه دوران کې جو دې ته خپله کیسه کوي او ورته وایي چې ډیوټۍ په دوران کې ما نه یو غلطي شوې وه او ما یو 19 کانونه هلک په ګولیمانې ویشتې وه او ورته وایي چې سبا زما په کوټ کې اخري پیشي ده او ما خپل ځان بېګناه ثابت کولو لپاره ډېر زیات خلک او د دروغو ګواهیان والا را پیدا کړي دي دوی چې دغه ټول خلک به یوځای شي او ما به بچ کړي او په دغه ګواهانو کې زما ښځه هم دا کومه چې ما نه په دغه خبره باندې ډېره زیاته خفه ده دغه لپاره زما لور نه غواړي چې خپل پلار سره خبرې وکړي ولې چې جو هغه ماشوم سره ډېر زیات زیاتې کړی و هغه په هغه ټایم کې په ډیوټۍ باندې و ما نه پکار دی چې ما په خپلو غوسې باندې کابو کړی وې او هغه هلک نه وی مړ شوی جو او ایمیلی یو شانتي دي ولې چې دوی دواړه په خپلو غوسې باندې کنټرول نشي کولی او اوس ایمیلی غواړي چې خپل ځان ته سزا ورکړي خو په دغه معاملې کې جو هم نور بدتر دی ولې چې هغې ته پته ده چې ما یو جرم کړی دی او هغه اوس غواړي چې د دروغو ګواهان را پیدا کړي او خپل ځان بچ کړي په دغه دوران کې جو هم ایموشنل شي او د هغې په سترګو کې اوښکې راشي او اوس 8 میاشتې پس
هغه چاته د خپل زړه خبرې کړې وي او هغه خپل زړه سپک کړی وي. په دغه دوران کې جو ته له پولیس سره आवाज ورشي ولې چې پولیس ایملی ته رانږدې شوي وي او ایملی جو ته و چې دلته کې پولیس راغو. ایملی ته چې زه غواړم چې پولیس ما ونیسي او اوس به زه د دغه پول نه جو ډېر زیات خفه شوي او هغه بار ایملی ته ټلیفون کولو کوشش کوي خو کله چې دا څوک ټلیفون چت کړي هغه بل څوک نه هلته نه پولیس دې سره خبرې شروع کړي. پولیسو ته چې ایملی له پول نه ټوپ وهلو والا و خو موږ هغه ریسا راکړه او هغه مو ونیوله او هغه اوس سیف ده. او سره دا هم ورته ووایي چې له ایملی ورکوټ زوی ډېر زیات زخمي دی او هغه مړ شوی نه دی حالانکې هغه ډېر زیات سیریس دی او آی سی یو ته هغه شفټ کړی دی. دا خبره چې جو اوري هغه ډېر زیات خوشحاله شي او هغې ته پته ولګي زما په وجه باندې دوه خلکو زندګي بچوه او سره دا هم احساس وشي چې دغه فیملی سره خو ما ښه وکړو خو بله خواته هغه بلې فیملی سره ما زیاتې کړی دی او ته میاشتې مخکې ما یو ورکوټي هلک په ډزماني ویشتی او مړ دی او دغه شانتې ما هغه فیملی تباه کړي او برباده کړي دا جو ته اوس د خپلې غلطۍ احساس هم وشي. او بیا جو خپل ټلیفون اوچت کړي او خپل ملګري ته ټلیفون وکړي چې سبا په عدالت کې زما خلاف ګواهي ورنه کړي. له هغې ملګري ورته ووایي چې دا له پته شته او که نه که ما به تا باندې ګواهي ورنه کړه نو تا له به خپله نوکري هم میلاو نه شي او ته به جیل ته هم لاړ شي. جو ورته ووایي چې په دغه خبرې باندې ما ته بالکل هم فرق نه پرېوځي او ورسره ټولو ملګرو ته ټلیفون وکړي او ورته ووایي چې زما خلاف د دروغو ګواهي بالکل هم ورنه کوي او سره هغه رپورټرې ته هم ټلیفون وکړي کومې چې بار جو ته ټلیفون کولو او له هغې باره کې معلومات اخیستلو. نن هغه رپورټرې ته هم دا ټوله کیسه رښتیا وکړي او هغې ته پته ولګي. په سبا باندې چې کله د دې خلاف فیصله راتلو والا وه نو ظاهره ده چې دا به سزاوار کیږي او دغه شانې جو هم سزاوار شي او اوس د دې ضمیر مطمئنه هم شي او له هغې زړه او ضمیر ورته تسلي ورکوي چې نن ما رښتیا وویلو او ما له دروغو ساعت وانه اخیستو. دغه شانې زموږ دا فلم ختم.